انځي په اړه باندې درې ارمانونو کو جم دی او ناغه ارمانونه اوس پوره شوي دي. هغه کم ارمانونه دي راځي د کسانې د قبر نه راغلي تاسو دا وګورئ. ریحانه سر د کرا پورته با جوړو تر باندې بیا وکړل ننګونه د ریحانځي با یو درې ارمانونه دي چې هغه مونږ ته ویلي او الله ماشاءالله په دې دنیا پوره کړه خو زمونږ ورور ریحانځي با چې کوم دی دلته په دې دنیا باندې نشته ملګرو یو ارمان دا او دا کم کور چې نیولو ویل اسراره چې افسوس زه ژوندی یم او ماته دا کور غونډ ډک شي او زه ورته تقریر وکړم او ماته دا کور غونډ ډک خو زه نن هغه ته ویم چې ته خو مړې ته نه یې خو ستا د کور نه نن خلک بارم ولاړ د مبارک ورته د چت د بره نه چې کوم دی سلامونه کوي غریب ته دونه خلک ولاړ چې هغه راوتی نه شي لکه ستاسو کور دومره ډک شوی دی خو ته نه یې ستا کمې محسوسېږي او بل ارمان یې دا و چې د په خپل ژوندون باندې ویلي چې زه مړ په تخته هم پروت یم که نه نو باجوړ کې رانه بله کوپړۍ نه شي ګټلی دویم یې دغه ارمان هم پوره شو او بل یې دا ارمان هم پوره شو چې باجوړیان به په ما باندې ننګ کوي او باجوړیان به زما سره انشاءالله په بهادرۍ او بغیرت سره ودرېږي نن ورته زه وایم چې ستا هغه درېیم ارمان هم پوره شو ټول باجوړ د باندې دومره غټ غیرت وکړو چې ګلزفر رنګې سړي له په 35,000 لیډ څخه شکست ورکول دا ډېره ګرانه ده ځکه چې د پي ټي آی ټیکټ دغه سره ورسو نو زه د باجوړو نه ډېر متاثر یم او زه د باجوړو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی دومره ننګ او دومره غیرت وکړو چې د مظلوم ورور سره اوږه په اوږه ودرېدل او پاکستان څخه چې دنیا دی دا ثابت کړه چې باجوړ ډېر غیرتمن او ډېر بهادر قوم دی چې د مظلوم سره اوږه په اوږه ودرېږي او چېرته یې یوازې نه پرېږدي ریحانځي به ورور ستا ټول ارمانونه پوره شوي دي ډېره مهرباني مننه شکریا دا ویډیو کتله د خلک د قبر نه راغلي د ریحانځي او ریحانځي په اړه مې درې ارمانونه ول هغه درې ارمانونه پوره شوي دي او نن هغه ریحانځي نشته دی نو ډېر افسوس خبره ده یاره خوشحالي ده خوشحالي په غم کې ده ځکه چې دا خوشحالي نو ډېره غټه خوشحالي ده راغلې ده باجوړیانو باندې ځکه چې باجوړیانو یو غیرت وکړو دې مظلومه د هغه سره ودرېد د ریحانځي برو سره په دې سخته کې نو دا بیا تکړه قوم دی د باجوړیانو تاسو ډیره شکریا د کوم ځکه چې تاسو ته هم ټول خلک په دې باندې خوشاله دي ټول پاکستان په دې باندې ډېر خوشاله دی ول دا ویډیو تاسو سره شریک کم د باجوړیانو هم د ریحانځي د قبر له ورغلي او دی ورته ویل ستا هغه درې ارمانه نن پوره شوي دي کاش ته ستا کمې دی نو د ریحانځي په ډېرې سخت او سخت تېرې شوي دي ریحانځي په دا ویل چې مخکې چا به شیر افضل غلی ولی چا بل نیولی او ما سره به چا خبر هم نه کوي په ما به ډارې خلک تله او ستړی وشم راته چا نه کول ما ویل سر باجوړ کوم ما سره ولاړ دی خو هغه هغه وخت کې ما سره په وجود نو په هغه ځای کې نو ټول چا یو نیولی چا بل نیولی نو دې وخت کې ما ډېر افسوس رالی چې هغه ریحانځي خو دا خبره کړې وه د مرګ نه مخکې کومې خپلې خبرې کړې ډېر تکړه هلک و دې ظالمانو پرې نه ښود او مړ یې کړو دا ویډیو تاسو شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني د پیج سره مونږ فالو کړئ د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام